پرېږده زه اړتیا نه لرم چې سپیناوی وکړم. ته تل داسې ښکاروې لکه ټول کارونه یوازې ته کوې او زه یوازې خپل سینګار کوم. د ویښتانو ږمنځولو سره خو څو ویښتان خامخا تویېږي. ته یې ولې نه تړې؟ خپل عقل او پوهه ماته مه ښیه. ته په پلمه زما ویښتان شکوې. غواړې ما هم ګنجۍ کړې. ما پرېږده. زه به هم ستا ویښتانو ته لاس ونه وړم. که زه دې پرېږدم نو ته به بیا ما ته لاس رانه وړې. نه زه داسې نه کوم. مهرباني وکړه ما پرېږده. په یو کلي کې یو شتمن سوداګر اوسېده چې 2 ښځې لرلې. د هغه مشره ښځه ډېره ساده نرمه زړه او فرمانبرداره ښځه وه. خو د هغې پر سر ډېر کم ویښتان وو، له همدې امله ظاهراً ډېره ښکلې نه ښکارېده. بل لور ته یې کشره ښځه ډېره ښکلې وه. د هغې ګنتوره اوږده ویښتان یې ښکلا لا نور هم زیاته کړې وه. د خپلې ښکلا او په ځانګړي ډول د خپلو ښکلو ویښتانو له امله هغه ډېره مغروره شوې وه او هر وخت به یې مشره ښځه کمه او سپکه ګڼله. یوه ورځ سوداګر د کوم کار لپاره غږ وکړ. ای کشرې مېرمنې، زه له ډېر وخته تا غږوم، ته چېرته تلې؟ د ده غږ چې مشره ښځه واورېد سمدلاسه منډه کړه او په ادب یې ویل: اصل کې زه د کور په کارونو بوخته وم، ځکه مې ستا غږ سم وانه اورېد. سوداګر ویل: ما تا نه وبلې، زه خو کشره مېرمن غږوله، پوه شوې. دا خبره چې مشرې ښځې واورېده غلې شو او زړه یې مات شو. همداسې کې کشره ښځه هم هلته راورسېده او په اتانې لهجه یې ویل: اوه، زه لږ ناوخته څه شوم، ته دې سمدلاسه زما شکایتونه شروع کړل. مشرې ښځې په حیرانۍ ویل: ما کله ستا شکایت کړی دی؟ خو کشره ښځه چوپه نه شوه او ویې ویل: پرېږده، زه اړتیا نه لرم چې سپیناوی وکړم. ته تل داسې ښکاروې لکه ټول کارونه یوازې ته کوې. لکه ټول کارونه یوازې ته کوې او زه یوازې خپل سینګار کوم. مشرې ښځې په معصومانه ډول وپوښتل چې ولې داسې خبرې کوي. خو کشره ښځه لا نوره هم په غوسه شوه او ځان یې مظلومه ښکاره کړ او د سوداګر مخې ته یې هڅه وکړه چې مشره ښځه دروغجنه ثابته کړي. سوداګر هم بې له سوچ او فکره هماغه مشره ښځه ورته او ویې ویل چې هر وخت یې جګړې نه جوړې. څه شېبه وروسته سوداګر کشره ښځه جلا بوتله او ورو یې ورته ویل: واوره، زه سبا سهار د سوداګرۍ لپاره پردیس ته ځم او 1 میاشت وروسته به راستون شم. کشرې ښځې ویل: سمه ده. سوداګر بیا ویل: دا خبره هیڅکله مشرې ښځې ته مه کوه، ځکه که د تګ په مهال مې د هغې مخ ولید نو تاوان به راورسېږي. کشره ښځه د دې خبرې په اورېدو موسکی شوه. خو نږدې ولاړې مشرې ښځې دا ټولې خبرې واورېدې. د هغې زړه مات شو، په ژړغوني زړه یې له ځان سره ویل: دا څه اورم؟ خو بیا هم هغې د خپل خاوند لپاره بد ونه کړه، بلکې دا یې ورته وکړه. د رخصتېدو پر وخت کشرې ښځې د خپلو غوښتنو یوه اوږده لیست د سوداګر مخې ته کېښود، د ورېښمو ساریانې، د سرو زرو هارونه او قیمتي ګاڼې. خو مشرې ښځې په چوپتیا یوازې د هغه د سلامتۍ دعا وغوښته. د سوداګر له تګ وروسته د کشرې ښځې چلند لا نور هم سخت شو. هغې به هر وخت مشره ښځه زوروله، تانې به یې ورته وهلې او د کور ټول کارونه به یې ورباندې کول. یوه ورځ یې په تانې سره ویل: دلته تشه ناسته یې، د چا بد غواړې؟ مشرې ښځې په نرمۍ ځواب ورکړ: زه ولې د چا بد غواړم؟ انداسې سوچ کول هم ګناه ده. کشرې ښځې سمدستي په غوسه ویل: دا خبرې پرېږده او زر د کور کارونه خلاص کړه. جارو کول، لوښي مینځل، ډوډۍ پخول، د دې ټولو لپاره هم باید درته وایم. مشرې ښځې ویل چې ټول کارونه به وکړي. خو کشرې ښځې د هغې د لاس سپکاوي لپاره. کشرې ښځې ویل: زما ویښتان سم کړه، خو پام کوه چې د ږمنځولو پر وخت مې ویښتان راونه شکوي او ما هم د خپل ځان په شان مه جوړوه. مشرې ښځې په چوپتیا سره د هغې ویښتان ږمنځول پیل کړل او په نرمۍ ویل: د ویښتانو په ږمنځولو کې خو څو ویښتان خامخا تویېږي. ته یې ولې نه تړې؟ دا خبره چې کشرې ښځې واورېده له غوسې سور اور شو او په چیغو یې ویل: خپل عقل او پوهه ماته مه ښیه. ته په پلمه زما ویښتان شکوې. غواړې ما هم ګنجۍ کړې. په غوسه کې مشره ښځه وهل ټکول پیل کړل. مشرې ښځې به له درده فریاد کاوه او ویل به یې: ما پرېږده، زه به نور ستا ویښتانو ته لاس هم ونه وړم. خو کشره ښځه ونه درېده. بالاخره مشره ښځه تنګه شوه او ویل: بس، نور ډېر شول. زه په دې کور کې نشم اوسېدلی. ته خپله ژوند په خپله سنبال کړه، زه ځم. کشرې ښځې په تانې ویل: زه ګورم چېرته ځې. آخر به بېرته همدلته راګرځې. مشره ښځه چې د هرې ورځې له سپکاوي او ذلت نه ستړې شوې وه، رښتیا هم کور پرېښود او د ځنګل پر لور روانه شوه. هغې ژړل او له ځان سره یې سوچ کاوه چې نور به د انسانانو ترمنځ ژوند ونه کړي.
روانېده تر دې چې یوه زاړه ونې ته ورسېده چې لاندې ډېره چټلي پرته وه. هغې له ځان سره ویل زه د تګ نه مخکې به دا ځای پاک کړم. کله چې هغې هغه ځای پاک کړ ناڅاپه د ونې له لوري یو غږ راغی. لورې، زه ستا له ښو اخلاقو ډېر خوشحاله یم. ستا غمونه به ډېر ژر ختم شي. هغې لږ وړاندې لاړه نو د کیلې یو ونې ولیده چې د خپلو میوو د دروند بار له امله ټیټه شوې وه. هغې پرې رحم راغی، ونه یې سمه ودروله او ورته یې ډډه ورکړه. ونې په خوشحالۍ هغې ته دعاوې وکړې. وروسته هغه د یوه فقیر بابا خواته ورسېده. بابا چې د هغې رښتینولي او نیکي ولیده وویل لورې، مخې ته یو ډنډ دی. هلته لاړه شه، یوازې یو ځل پکې غوپه ووهه او بېرته راشه. مشرې ښځې همداسې وکړل. هغه ډنډ ته لاړه، غوپه یې وهله او کله چې له اوبو راوتله نو ټوله بڼه یې بدله شوې وه. رنګ یې ځلېده، ویښتان یې اوږده ګن او وریښمین شوي وو. هغه حیرانه او له خوشحالۍ ډکه شوه. کله چې بېرته بابا ته راغله، بابا هغې ته یوه جادويي ټوکرۍ ورکړه چې هېڅکله به نه تشېده. د لارې په اوږدو کې ونو هم هغې ته ډالۍ ورکړې. د کیلې داسې پاڼې چې د خورولو سره به ترې د خوړو شیان راوتل او یوه لرګي چې په خورولو سره به یې ښکلي کالي ورکول. کله چې مشره ښځه کور ته ورسېده، کشرې ښځې یې ان ونه پېژندله. هغې په حیرانتیا وویل دا دومره سپین رنګ، دومره اوږده او ښکلي ویښتان، دا هر څه څنګه وشول؟ مشرې ښځې په موسکا یې ټوله کیسه ورته وکړه. دا چې کشرې ښځې واورېده، زړه یې له حسده ډک شو. ویل اوس به زه ځنګل ته ځم او ته به وګورې چې زه به له تا هم ډېره ښکلې بېرته راشم. مشرې ښځې ویل زه به انتظار کوم. نو کشره ښځه هم ځنګل ته روانه شو. په لاره کې لومړی ونې ورته ویل مهرباني وکړه زما شاوخوا پاک کړه. خو هغې په غوسه ځواب ورکړ زه خپل کار دې خپل وکړه. وروسته د کیلې ونې ترې مرسته وغوښته، خو هغې په غرور ویل په خپل حد کې اوسه، که ډېرې خبرې وکړې مات به دې کړم. آخر هغه د فقیر بابا خواته ورسېده او په بېصبرۍ ویل بابا جي، ژر راته هغه جادويي ډنډ وښایه، زه هم غواړم ډېره ښکلې شم. بابا ویل زه خو خبردارې، یوازې یوه غوپه ووهه او بېرته راشه. کشره ښځه ډنډ ته لاړ او یوه غوپه یې ووهله. رښتیا هم ډېره ښکلې شوه، خو په زړه کې لالچ پیدا شو. هغې له ځان سره ویل کله چې په یوې غوپې دومره ښکلا مې ترلاسه کړه، نو په دوهمې غوپې به لا څه وشي؟ لکه چې دوهمه غوپه ووهله، رنګ یې تور او بدرنګه شو او د سر ټول ویښتان یې هم توی شول. هغې په ژړا بېرته بابا ته راغله او ویل بابا جي، دا څه وشول؟ زما سره داسې ولې وشول؟ بابا ځواب ورکړ ته مغروره او حسوده وې، نو ځکه دا سزا درکړل شوه. اوس به ټول عمر په همدې حالت کې تېروي. په پای کې مشره ښځه د خپلې نیکۍ، صبر او ښو اخلاقو له امله خوشحاله او آرامه ژوند تېرولو ته ورسېده، خو کشرې ښځې د خپلو بدو کړنو سزا ترلاسه کړه. د دې کیسې سبق دا دی چې غرور او لالچ انسان د تباهۍ پر لور بیایي.